بلې فایدې او فایدې چې ورته ته وایي زما خو زوی لرم زما زوی ته څه میلو شو ما ته زما د قوم ته څه میلو شو او د هغې ته پکې جزیرې میلو شوې هغې ته پکې بدماشۍ میلو شوې هغې ته پکې د ټول ملک د سرو سپینو مالکان شو هغوی زما خو کور وران ویجاړ شو تا د 11 کور کمانډر هدایت الرحمن د دوو شهیدانو مور ته دا ویلي دي چې څوک شو چې دوه بچي دې سنبال شهیدان شو نو نور به پیدا کړي نو دا بچي پیدا کول دومره آسان دي زه دغه هدایت الرحمن ته دا وایم چې ستا ښځه دې یو دوه بچي نور پیدا کړي نو زه به بیا تا ته ووایم چې بچي راوړل څنګه دي هېڅ هم ته نه مطمئن نه د دې ریاست نه مطمئن یم نه د افایو والو نه مطمئن یم نه د دې یوې ادارې نه هم زه نه یم مطمئن که زه مطمئن یم تر اوسه پورې به زمونږ د بچو یا د پښتنو قام ته به دې ته به انصاف میلو شو مو خپل نوم دا یو زرین خان د حکیم کس چې نه معلوم شو Romano Mago de Nanda, Pulismo Sub Inspector Retired, मुताबिक का नामजद मुखरिफ के करे मुख्तलिफ जिम्मेदार पोस्टों पापा SID गल इंक्वायरी अफसर जो दवाली से अपना मेदा फैजुल्ला खान मुस्तकिल सकुनती दा बाखिर कली मोहल्ला इस्माइल खैने माँ दरे बची दिन मिलत दखपल खावे और दखपल कौम जिज्जत दपारा कुर्बान सर शहीदान दा बची दमाग बार हवलदार हाफिज सफीउल्लाह चिदा दाता आपको 7/9/2024 दो सफाखानों दहशतगर्दों तलाशी दो सरगर्मियों और मवानी पारा दखल बैठक न रवान शो सरा खपल रोर नबीदुल्लाह शिफीक आगा पसे रवान शो शुरू तमुत गुरफ दल दलत की तरफ ना मुख्तलिफ दो कसान सवार पराल मौलवी वालिबो دوسرا مصالح بکلاشنکوفو چادر چپکو نو دا آفیس صفیولا پولیس حوالدار دغه آواز پکړی ده چې څوک یو هغه بریکسلي دي دا یې ورغلی ده چې هغه معلومات وکړو چې دا څوک دي کوم قسم کسان دي چې صحیح تشخیص وکړي یا پوښتنه کوي تاسو څوک یو کوم طرف ته ځو هغه ورته دي چې خپل په دې خپل هغه چې یو ظالمانو دا سیخ دې ټولې ګورې په دماغ ولګېدل مو کې شهید شو چې ورور شهید شو نبی حافظ صفیالله نبیدالله دا برداشت نه کړه ورطرف کړه یې لاس ورواچاو چې هغه دا سړي کنټرول هغه هیڅ کو ډایرکټ هغه ولګېد شدید زخمي شو هسپتال ته واخیسته هغه هسپتال کې شهید شو اوس د حافظ صفیالله نه یوه کورواله پاته شوه بیوه دوه یې بچي دي یوه یې بچی ده نبیدالله به د 1/10 نه یو واده پروګرام و نه یې نه ویلي چې دلهن جوړېدله وروسي لباس یې تیار و دا شهید شو هغه ماموره د کورواله وروسي لباس اغوستل ور نصیب نه شول د ځان سره ټول ارمانونه قبر کې ځان سره دفن کړل دې نه مې مخکې یو بچی 2013 چې شهید شو
ایرو قربان پاس ربی وسرا دوی یتیم بچی پاتسلی و دیو شیر دا چه غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو اور اسی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح جنا پاک اٹھارہ فیصلہ ہوا ماں دیچی تنو سلوے رہے خوبیو افسوس ارمان پا دیر آجی چیو ملک تا یو ریاست تا اداری دی فوج دا پولیس دا ما بچیان شهیدان سلو دا سنو شهیدان سلو شهیدی بود پر وجه دا پر سر زنانا کندیدی تو ساری کیدی بچی یتیمان کیدی اچھل ازالات تخی سلسله نستا همه رکاکوان استا نور خمه زندگی دا زندگی و سلسله د ایران نظام دا بکیری کله بچه حالات راځي کله بچه حالات راځي دا نشیب و فراغ زندگی ساده مرګ دی زندگی ته مرګ امانت ده هر څوک بیا ورته ولګوي خو چې داسې یاداشت راشي دا داسې یار دوست محفل ته راشي نو په خیر بیا ښه نه مې په اوس په مخ را روان شي او ولې تر خو پورې ورسېږي دا حال مې کوروالو د کورواله مې کوم دی ده غریب باندې دورې راځي غشي دورې پر راځي وقتا فوقتا 10 منټه وځي 20 منټه وځي بیا وشي ما دا حالات دي چې دماغ مې دې ته راغلي چې لمونځ کوم ما نه لفظ ویلېږي دا حالات ما باندې راغلي معلوم ته فعل تاریخ کې زه چې کوم د عالمي پبلیک سکول سټوډنټ وم 14 دسمبر کوم چې 16 دسمبر په نوم باندې یادېږي چې د پښتو په تاریخ کې ډېر غټ ظلم سانحه او بربریت کفر شو چې فرعون جنګېد هغه هم چې کوم دی ویلي چې تاسو زما استادان یې دا 300 پکې زیات ماشومان شهیدان شوي دي دې صورتحال کتل په مونږ تېرېدل دا یو داسې دغه چې 8 کاله تېر شو هم کال روان دي ما ته اوس هم داسې محسوسېږي چې دا یو 2 منټو پیدا واقع ده دا یو 2 منټو پیدا انسیډنس دی زما کور هغه جنت مې قبرستان جوړ کړ زما قاتل چې کوم دی بچکولو کوشش کېږي ما ته زما راکولو کوشش نه کېږي الټه زه دمکاول کېږم که تا داسې ونه کړل تا سره به زه داسې وکړم ستا ورور خو اوس هم دغه سکول کې سبق کوي ستا خو دغه کالج ته ځي ستا خو دغه ځای کې ډیوټي کوي ستا پلار خو دې ځای کې ایډیټر وایي باید چې وایي زما خدای ایمان دی هغه باندې شهیدان کړل مرګ باندې زمونږ ایمان دی تر اخره پورې به د خپل قاتل خلاف اواز چتم جهاد به کوم بیګا په ما دا ټوپۍ نه واچولې ما د پوسټ ټوپۍ چلو زه سپری جوړېږي کوشش زما خواهش و زه به سپری جوړېږم همدې چې کوم دی زه چې کوم دی باغي جوړ کړم او دا ټوپۍ مې اچولې ده دا ټوپۍ نه دا زما کفن ده دا زما پهچان دی د دې قصور دا هغه ټایم چې کوم پرایم منسټر نواز شریف د دې قصوروار د هغه ټایم چې کوم دغه راحیل شریف آرمی چیف د دې قصوروار د هغه ټایم کور کمانډر چې جنرال هیات الرحمن و د دې قصوروار د هغه ټایم ټول افسران او تر اوسه پورې چې هغه د څومره افسران اوسه پورې دغه شوي دي او دا زما قاتلان زما د بچکۍ الټه چې کوم دی ما چې کوم دی تھریټس راکوي چې تا سره به داسې وکړم تا سره به دا وکړم موږ سره حکومت صرف دا مرسته کړې ده چې موږ یې الټه تھریټس کړي یو دې نه موږ سره حکومت سره مرسته نه کوي الټه ما سره ظلم کړی دی او مرسته یې راسره نه ده کړې زموږ جي امید مکمل ختم شو خو چې کله ما ته یو پلیټفارم د منظور پښتون د پی ټي ایم حوالې سره میلاو شو نو زه چې کوم څومره پروت وم هلته نه واپس اوچت شوم چې زه د خپل قاتل نه تپوس کولی شم یوازې ما سره نه شوي ټول پښتنو سره شوي تېر او یا کالې داسې شوي دي په زرګونه پښتنو قتلیام شوي دي غیب شوي دي د هغې قصور څو زموږ د هغې نه دا ټول امیدونه دي چې انشاءالله په 11 اکتوبر به چې کوم دی د دې ټولو تپوس کېږي او دې ټول به مونږ رايوځای کېږو د دې نه به تپوس کوو چې آخر ولې زما نوم دي اختر علي دی امینګول سوال اوسېدونکی یم شامل کاروبار دی مونږ هغه کوو دلته یو ډي سي صاحب و د هغه جنازه وه جنازه کې مطلب دا دی ګاز شوی خودکش شوه هغې کې زه دې لګېدلې وه زما دا یو خوا هدې کې الوتې ده او د یو لاس سره دې ځای شوی دی نو مې وجود خراب دی خو بهرحال
او نور ټیک شوی دی هغه د خپلو وختونو بشتولو ښایي به ورته که نه او زموږ سره به ډېر کسان رایي تقریبا 57 کسان په ټک باندې وفات شوي 150 کسان رایي داخل شوي دي هغې کې عام ولس وو او ولس پکې وي واړه پکې وو ماشومان ټول پکې وي ګرانه درجګي اگر تکلیف دی دا مومنټ کول له بده مرغه په د نن نه 14 کاله مخکې همدا کوم ځای کې چې ناست وو دې سره خوشا کې د فضل الرحمن په قافله باندې یو برید شوی و چې په هغه برید کې زما د علاقې ګڼ شمېر مشران کشران ځوانان او پکې یوه خورکۍ بیبي هم شهیده شوې وه زما تره زوی د هغه سیر حسین نوم او هغه دلته چې کوم زموږ سره خوا کې سکول دی د هغې پرنسپل د سکول د چوټۍ ټایم و خو هغه دا فیصله وکړه چې یاره کله د جلوس تېر شي د فضل الرحمن زه به د هغې نه بعد چوټي وکړم او په دې انتظار ولاړو چې کله دا جلوس ختم شي چې زه بیا خپل چوکیدار ته اطلاع وکړم او په دغې دوران کې برید وشو د برید حالات خو دا و چې زما کور ته په فوټونو فاصله کې دی زما په کور کې دننه هم شیشې ماتې وي او د هغې نه بعد د ټولو نه غټ نقصان دا وشو چې کله زموږ د کورونو نه زنانه راووتې نو د هغې وخت چې کوم سیکیورټي والا و د هغوی ناپوهتیا او یا د هغوی په غم کې ډوبېدل یا د وار خطا کېدو سره هغوی دلته په خلکو ډزې هم شروع کړې د ډزو له کبله هم څه کسان زخمیان شوي خو هغه خو بیا یقیني نه شوه چې یا دا د ډزو نه شوي یا د برید د وجې شوي دلته په دغه برید کې هوشه تقریبا 28 یا یو کم 30 کسان دا شهیدان شوي او څه 500 پورې کسان دې کې ژوبل شوي وو زما د تره زوی ساحر حسین د هغه دلته ایم دا و د هغه دلته میشن دا و چې زه د خپلې علاقې ته ماشومانو ته په کم خرچ باندې په ښه اداره کې سکول کې ماشومانو ته سبق ورکم تعلیم ورکم خو موږ په داسې ځای کې اوسېږو چې دلته زموږ حفاظت ډېر زیات مشکل دی په دې کې د کوم کسان د ماشومانو د بوتلو دپاره چینچی والو هغه پکې شهیدان دي دکانداران پکې شهیدان وو او د دې علاقې پکې ټول کسانو صرف 2 کسان پکې داسې وو یوه ښځه یو خاوند چې هغه د نسب یو په لار تېرېده او هغې هم پکې شهیدان شوي وو په دغې برید کې چې کوم د دغې سیکیورټي انچارج و هغه سچو صاحب چې کوم و هغه هم پکې شهید شوی و د هغه موبایل ته خواته شوی وه دغه دماکه نو سر چې کوم و نو هغه شاته د مسجد شاته بیا میلاو شوی و فضل الرحمن صاحب قافله د جمعیت الاسلام چې د چارسدې کوم کارکنان وو هغه یې د موټروی نه ریسیو کړه ورته پاک استقبال یې وشو خو له بده مرغه برید د سکول خواته وشو او کومه دماکه چې وه دومره زورداره وه چې په فوټونو لرې په میټرو لرې په ګزونو لرې په کورونو کې شیشې ماتې شوي دي د میټرو لرې د دوکانونو شیشې ماتې شوي دي د دوکانونو په شټرو کې د هغې د دماکې چې کومې چرې وې هغې سره سوري دي او ډېر ځایونه داسې دي چې هغوی هغه شټرې نه دي بدلې کړې هغه سوري پکې لاتحال شته او کوم بورډ چې موږ سکول لپاره لګولی دی چې دا د سکول نوم پرې لیکلی شوی و نو په هغې کې هم لاتحال تر اوسه پورې سوري شته دی دغه روډ یې بلکل ښکته کړی و نو مطلب دا چې د پښتون بچې دغه چې زین پته نه دی زمونږ چې کوم